أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة عبسة شروع شوه د نابینا صحابي عبدالله ابن مکتوم رضی الله عنه په واقع سره او په دې کې د هغې کسانو د زیات لحاظ کولو او د هغې کسانو زیاته دلجویي کولو درس دی، کم خلق چې معذوري، چې نبی علیه الصلاة والسلام د دغې صحابي دغه عمل چې د نبی علیه الصلاة والسلام د یو کار په درمیان کې د نبی علیه الصلاة والسلام د یو دعوتی مهم په درمیان کې هغه تپوسونه کول دغه مناسب نه وه. نبی علیه الصلاة والسلام هغه ته قارېدلی نه دی، نبی علیه الصلاة والسلام هغه ته څه قار دړ نه دی کړی، خو صرف او صرف دغه خبره پې بده لګېدلې ده. د دې الله رب العزت د دې دپاره هم نصیحت راولېږو چې دا کار نو په کار دسي، اگر چې صحابي ته دا پته نه لګېدلی چې نبی علیه الصلاة والسلام باندې دا خبره ځکه په خپله نابینه لیدلی نه شو چې نبی علیه الصلاة والسلام تندی تریو شوی دی او نبی علیه الصلاة والسلام خفه شوی دی او دا خبره پې بده لګېدلې، خو د هغې باوجود الله رب العزت د دې خبرې اصلاح وکړه چې داسې نه ده په کار. نو چې مونږ هم په معاشره کې هغه خلق چې هغه ضعیفان دي، کمزوري دي، معذوره خلق دی، چې د هغوی سره د بهترینه رویه ساتو، د هغوی د انس خیال ساتو، د هغوی سره کینو، کله کله هغوی د هغوی دلجویي کو. کېږي داسې چې اکثر دغه خلق دا په معاشره کې خلق په ځای د دې چې د هغوی مرسته وکړي، په ځای د دې چې د هغوی زړه جوړ کړي، نو په هغوی پورې ټوکې کوي خلق، د هغوی پورې پیشاړې کوي، هغوی تنګوي بې ځایه. دا ناکار عادت دی. د ضعیفانو د معذورو خلقو خیال ساتل پکار دی. دغه شان په آیت نمبر 1 نه واخله تر آیت نمبر 7 پورې یوه طریقه یې وښوله د دعوت او د وعظ. هغه دا چې د وعظ اصل مقصد دا دی چې چاته وعظ کیږي چې دیو ته الله رایاد شي، نو په دې کې به د هغې سړي زیات خیال ساتي چې کم سړی په خپله راشي د دې دپاره چې ستا نه څه د نصیحت خبره حاصله کړي، او چې کم سړی په دې کې رغبت نه ساتي، د کم سړي دا هغه استغنا ښي خپله، نو هغه ته به ترجیح نه ورکوي په هغې کس باندې چې کم خلک کم سړی راغلی دی ستا نه یې تپوس کړی دی او هغه د علم طلب لري، نو د علم دا طلب والا به مخکې کوي او بې طلبه چې دي نو دا به وروستو کوي. نو دا یوه عجیبه فایده ده په دې کې، عجیبه طریقه یې وښوله د دعوت، چې اصل د دعوت حقدار هغه خلق دی چې کم خلق په خپله باندې طلب لري. دغه شان په آیت نمبر 1 نه واخله تر آیت نمبر 7 پورې دا آیتونه داسې دي چې په دې کې د نبي علیه الصلاة والسلام په یو کار باندې په هغې باندې د ناخوښۍ اظهار شوی دی او نبي علیه الصلاة والسلام ته د هغې کار نه د راوتلو هدایت شوی دی او ښوونه شوې ده. نو دا آیتونه دلیل دی په دې خبره باندې چې قرآن کریم دا د الله د طرف نه دی، او دلیل دی په دې خبره باندې چې نبی علیه الصلاة والسلام په دې خبره کې رښتونی دی، د قرآن د الله د طرف نه د ویلو کې نبی علیه الصلاة والسلام رښتونی دی. ځکه که چېرته دا د الله د طرف نه نه وی نو دا آیتونه به یې توباسلي وو چې دې کې خو زما په خبره باندې زما په عمل باندې ګرفت شوی دی. نو دا آیتونه د نبی علیه الصلاة والسلام په صدق او په رښتونوالي باندې دلیل دی. دغه شان بیا د قرآن عظمت بیان کړی دی او دا خبره کړې چې کم خلق د قرآن نه نصیحت اخلي، کم خلق چې
قرآن والدي نو هغه انتهایی بهترین خلق ته چې کوم خلقو سره قرآن موجود دی، کوم چې اهل القرآن دي، که هغه ملائک دي، که هغه د دې قرآن لیکونکي صحابه دي، او که نه هغه د دې قرآن علم حاصلونکي نور خلق ته. دا ټول بهترین اخلاق والا، انتهایی اوچت خویونو والا دي، او د هغوی ډېر عجیبه کرامت په دې آیتونو کې ذکر کړی دی. پکار دا ده چې قرآن ته سړی لاس کړي، قرآن هغه زده کړي، د دې نه تذکره، د دې نه د الله یاد واخلي، او د دې نه نصیحت اوچت کړي. دغه شان بیا په آیت نمبر 18 کې انسان ته د غور و فکر دعوت و چې انسان په څه وجه باندې ځان اوچت ګڼي او په څه وجه باندې دې تکبر کوي. دته یاد نه دی من ای شیء خلقه، دې د څه څیز نه الله پیدا کړی دی، من نطفه، د هغې مهینې، د هغې کمزورې، د هغې کرکجنې اوبو نه چې د هغې څوک ذکر هم نه کوي. او د امام حسن بصري رحمت الله علیه هغه قول مخې ته راغلی چې کم سړی او کم ذات کم انسان چې هغه د بولو د ځای نه 2 ځله راوتی دی، دې څنګه تکبر کوي، دې څنګه تکبر کوي چې دا د اصلیت دی. بیا په آیت نمبر 18 نه تر 21 پورې د انسان د ټول ژوند احوال ذکر کړي دي. لومبی کې انسان دی نطفه کمزورې ذلیله، په آخره کې دی مرداره جیفة قذره چې څوک بیا ایسارولی نشي، او په منځ زمانه کې د دې ژوند په دوران کې داسې دی چې دی د ځان سره ګندګي ګرځي په خېټه کې دننه. نو الله رب العزت دله چې مقام ورکوي، مرتبه به ورکوي، نو دا به د د عاجزۍ په اظهار سره او د د په شکر سره کیږي. که چېرته داسې نه وي نو د دې د دپاره د هیڅ حیثیت نشته چې دی تکبر وکړي او دی د څه مقام دعوه ولري. دغه شان بیا په آیت نمبر 24 کې د انسان ته د دې خبرې دعوت و چې اوس په دې دنیا کې چې ته په کوم څیزونو باندې، په کوم خوراکونو باندې ژوندی یې، په هغې کې غور او فکر وکړه چې الله تا ته څنګه د دغې خوراکونو رسول او د دې د ترسیل تا ته څنګه ممکن جوړ کړی دی. اوبه یې راورولی دي او د هغې سره یې ځمکه شلولې ده او تیغ یې راوباسلی دی او په هغې باندې غلې او دغه شان میوې او ګیاګانې، دا څیزونه ستاسو دپاره پیدا کړي. دې کې ته غور او فکر نه کوې. پکار دا ده چې مونږ د الله رب العزت په دې نعمتونو کې غور وکړو او دا وګورو. لکه یو عالم خبره کوله چې کله ته یوه نوړی راواخلې نو د دغې نوړی سره ته سوچ وکړه چې دا نوړی د څومره مراحلو نه تېره شوې ده او زما دې لاس ته رارسېدلې ده. مخکې دا دانه وه، دغه دانه بیا چېرته لاړه، د هغې ځای نه بیا صفا شوه، بیا مشین ته لاړه، بیا هغه وړه شوه، بیا د هغې نه وروستو هغه غلې شوې ده، بیا د هغې نه وروستو هغه په اور باندې پخه شوې ده، بیا د هغې نه وروستو ستا مخې ته راغلې ده او ته ترې دا نوړی جوړوې. نو دا په کم نظام باندې راغلی، نو ته دې ته غور او فکر دعوت ته انسان ته. بیا په آیت نمبر 24 کې چې دغه خبره ده فلینظر الانسان الی طعامه، پکار دا ده چې انسان د الله شکر ادا کړي، او شکر اصل څه دی چې د الله رب العزت اطاعت اختیار کړي او د الله د نافرمانۍ نه ځان وساتي، او د نافرمانۍ د ټولو نه لوی صورت چې دی د الله نه انکار کول دي چې د دغې نه ځان وساتي. دغه شان بیا د الله رب العزت نعمتونه ذکر کړي دي، غلې، میوې، ګیاګانې، زیتون، نخل او دغه شان ګور باغیچې. نو د الله رب العزت دغه نعمتونه سړی یاد کړي
او مختلف قسم نعمتونو کې غور او فکر کوي او د الله شکر ادا کوي. بیا په آیت نمبر 33 کې د قیامت ذکر فاذا جاءت الصاخه. دا دنیا متاع لكم ولانعامکم. د دې دنیا د اسباب د یو وخت لپاره دي، ستاسو د لپاره، تاسو به کې موسی، ستاسو ساروي به کې موسی، یو وخت چې را روان دی چې بیا به د هر څه ختمیږي. فاذا جاءت الصاخه. نو د قیامت د ورځې لپاره د تیاری درس دی. پکار دی چې انسان د دې نه مخکې چې قیامت راشي د هغې لپاره ځان تیار کړي. بیا په آیت نمبر 34 نه واخله تر 36 پورې د دې خبرې بیانو چې انسان به د قیامت په ورځ باندې د خپلو نږدې رشته دارانو نه تېښته کوي، هغوی نه به تښتي. نو په دنیا کې د انسان دپاره موقع ده د دې نږدې رشته دارانو دپاره دعا وغواړي، د هغوی د هدایت دپاره، د هغوی د مغفرت دپاره، چې هغه په د قیامت په ورځ باندې بیا د تېښتې باعث نه جوړیږي. دغه شان بیا په آیت نمبر 40 نه په اخوا باندې د کافرانو او د هغې خلقو ذکر و چې کوم خلق د الله نافرمانه خلق دي. نو دا په 2 قسمه باندې داسې چې هغه د عصیان اخري حد ته ورسي چې هغه کفر اختیار کړي، او یو داسې چې هغه په عصیان کې اختی، په نافرمانی کې اختی، او په دې کې اکثریت د هغې خلقو چې هغوی ته الله ډېر مال او دولت ورکړی په دنیا کې، مال او دولت والا خلق نو هغوی زیات په کفر کې، په فجور کې، ځکه هغوی ځان غټ ګڼي، ځان اوچت ګڼي د دې خبرې نه چې دیو د چا څه خبره ومني، د چا اطاعت اختیار کړي، د ځان او د خپلې خوښې کارونه کوي. نو د دې خبرې خیال ساتل پکار دي چې د الله نعمتونه چېرته په موږ باندې داسې جوړ نه شي چې زموږ دپاره استدراج جوړ شي چې موږ په هغې سره چېرته الله هېر نه کړو. په دې سره بیا صورت ختم شوی.